شیخ صاحب لکه تاسو ویل چې دینداره ښځه وګوري، اوس یو دینداره په دې معنا باندې یو کس وګتله چې په زامن راغټی ورته وایي چې یا رسول الله مدد وایه بچیه دا تعویض مې ورته اچولی دا په غاړه کې واچو، داسې دینداره مراد ده. ځکه خلکو وایي د هر بدعت وروسته د یو ښځې لاس شته دی، نو داسې یو دینداره زموږ مراد ده که نه صالح العقیده ښځه. شیخ صاحب د دیندارۍ د مفهوم اوس لږ بدل شه، ځکه چې ډلې پیدا شولې. د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو په زمانه کې دینداري به څه ته ویلي؟ قال الله قال رسول الله، علیکم بسنتي د نبی علیه السلام سنتو، خلفای راشدین د صحابه کرامو سنتو او د الله حکمونو، دې ته دینداري ویله. بیا چې کله وروسته د بد زمانه شروع شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې دا به شر القرون راځي، بیا ډلې جوړې شوې. نو د دیندارۍ هغه مفهوم هم سره بدل شه، کنه اصلي دینداري بیا دې ته ویل چې د الله حکمونه او د نبی علیہ السلام طریقې. نو زمونږ د دیندارۍ مقصد دا دی چې د الله حکمونه او د نبی علیہ السلام طریقې مني. اوس مونږ دام ګورو، تاسو پوښتنه بالکل په خپل ځای صحیح ده. یو زنانه ډیره دینداره ده، تسبیح اړه، یو لاس کې هغه ګوتمه او کاونټر هم دی، کال کې 2-3 عمرې هم کوي، حج هم کوي، هر څه کوي، ډېره دینداره زنانه ده. موږ یې ګورو، خو د هغې دینداري څه ده؟ قبر پرسته ده. خپل بچي زیارت ته روان کړي دي، بچي لا پرېږده، دا بچي غوښتل هم په زیارت کې دي چې نه پیدا کېدل، په زیارتونو ګرځېدله. شیخ صاحب زموږ په دې خوا کې زه داسې د زیارتونو په منځ کې لږ پروت یم، په ما خیال هم ډېر کوي، خلک وایي باباګان را باندې خیال کوي. نو زما نه چاپېره باباګان دي، دی خوا عبدالرحمن بابا دی، خوا 15 پیران دي، دی خوا تور بابا دی، بیا خون بابا دی. زه د دې لویو هستیو په منځ کې پروت یم، خپې موړ یم ماشاءالله. کنه زموږ په خوا کې زیارت ته 15 پیران ورته وایي، 15 قبرونه دي، کله چې تاسو هم لیدلی یا به هم نه لیدلی. دا پنځپیر په ثوابۍ کې چې کم ځای دی کم غر دی، دی 15 پیرانو هلته دمه کړې وه، نو هغه غر د دوی په نامه یادېږي. نو موږ واړه دغه علاقه کې پیدا شو، دلته به ګرځېدلو د قبرونو او زیارتونو له به موږ هم تلو چکر دپاره. بیا به د کلي د علاقې دا زنانه هم تللې، دا ابیګانې او نیاګانې دا به تللې، دوی سره به تللو. نو موږ ډېر وخته پورې دا لیدلي په دې زیارتونو کې چې د چا به بچي نه پیدا کېدل، دا موږ په دې خپلو سترګو لیدلي دي. نو د قبر تیګه به راواغستله د مثال په تور باندې، او د قبر نه به راوچته کړله، او زمونږ د حیاناکو زنانو به لمنه اوچته کړه، په دې خپل نس او خېټه به ومږله چې دا راله بچی راځي. ته وګوره زمونږ د ناخبرتیا ته. بیا په هغه زیارتونو کې موږ دام لیدلو چې زنانه به وي کپړې به راځوړندې وي په ونو کې، نو کاڼی به راواغست، هغه به په هغه خط او کپړه کې غوټه کړه چې زوی راله راکړي، او که لوټه به یې غوټه کړله چې لور راله راکړي. نو چې یو زنانه بچي په دې طریقه وغواړي او بیا یې بوزي چې په سر یې در راشي اله زیارت لی بوزه، چې معمولي تکلیف راشي اله مزار لی بوزه. مونږ سکول کې و شیخ صاحب، د ماشومانو د سکول کې چې سبق نه زده کېږي ځکه خواري نه کوي، نو بعضې ماشومانو به ویلې زموږ په خوا کې زیارت و اخوند درویزه بابا، که نه دی خپله ډېر نیک سړی هم تېر شوی دی، عالم هم تېر شوی دی، او ښه موحد هم، خو به زیارت به جوړ شوی د خلکو ګناه ده. نو خلکو مرګرو د شاګردانو به مونږ خپل منځ کې ویل چې اخون بابا له لاړ شه او جبه د سبق کې نه چلیږي، نو جبه به الته وټکې. نو د هلکانو مونږ به لاړو، الته به د قبر نه به 2 کاڼي راواغستل، یو به د جبې د لاندې که، بل به پې د پاسه که، جبه به وټکوله. دا به تر هغې پورې ته ټکې شیخ صاحب چې جبې نه وینه لاړه شي، نو چې جبه به زخمي شوله، مخکې به الف ویلې، بیا به اړیف شه، الف نه به اړیف جوړ که که نه. نو په دې طریقه باندې زمونږ دا نسل راغټېده، هغه به ټول میلان زیارتونو ته او قبرونو ته او شرک ته. نو د دیندارۍ مطلب دا نه دی چې یو زنانه صرف په جانماز ناسته ده او ذکر کوي او عقیده په قبر، په مزار، په زیارت یا په تعویز باندې جوړه ده. زمونږ د ماشومانو په غاړو کې چې څومره تعویزونه او دا زنانه او د لاسه راتلل، زمونږ په علاقو کې زه اوس نمونه نه علم، ځکه هغه علاقې هم شته او خلک هم شته، ضرورت ورته نشته. داسې پیران موږ ته معلوم و چې ماشوم به ناجوړه شه، زیړی به یا به بله بیماري وه، دا خو بیمارۍ نه دي ماشومانو ته ولګېږي. زنانه به لاړله هلته تعویزګر له، ما داسې تعویزګر لیدلي وو په هغه وخت کې چې موږ واړه. نو تعویزګر به دې زنانه ورته ویل چې زه به کتاب وګورم. کتاب کتل نه و شیخ صاحب، نور خو د قصه خانې 1-2-3 کتابونه د جادو هغه به ورسره، دا به اعتماد د دې زنانه جوړو چې دا ستا مسله کیس دی غټ دی، او چې به شکرانه صحیح راوړي. ما کتابونه وکتل، نو چې 2-3 ورځې پس په ورله وي ما کتاب وکته، په ده باندې سوری شوی دی. که تاسو خیال کې راځي شیخ صاحب، پخوا د بعضې وخت کې به ماشومانو رنځېدل به وچ به شو او بیا به تک تور شو، دا چمړه بیا داسې راګونجې شول، دا یو بیماري د ډاکټرانو ته پته ده، او خېټه به یې غټېدل او سر به یې غټېده. نو دا
تعویزګر مولا به ورته ویل چې ما کتاب وکړه په د سورې شوی دی نو زنانه به ورته ویل سورې په څنګه شوی دی وای غیب عالم تیرېده هغې په سورې وکړه نو دې خلکو کې دومره عقل نه و چې غیب عالمي خو نشته که نه هغه سورې د کوم ځای نه وکړي په دې طریقه باندې به خلک ګمراه کول نو ستاسو د سوال پوښتنې ته راځم هغه دا ده چې دینداري دې ته نه وایي چې زنانه صرف مونځ کوي دینداري دې ته وایي په دې وخت کې به درسونه اوري قرآن او سنت به اوري حدیثونه شته دی د بخاري د مسلم د درسونه آنلاین هم کېږي ریکارډونه هم د دې مشایخو شته دی یعنې د قرآن او د سنت سره تعلق پیدا کړي بندونو والاو نه زیارتونو نه تعویزونو نه د دې نه اجتناب وکړي د دې بچي به نیکان او عالمان جوړېږي انشاءالله. Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio Podcast.